بسم الله الرحمن الرحیم. ایا ته غواړې چې الله تعالی دې یاد کړي؟ نو د دې آیات دا یوه خبره هیڅکله مه هېروه. تاسو ما یادوئ، زه به تاسو یاد کړم. راځه پوه شو چې د دې لنډ آیات پیغام زموږ د ژوند لپاره څه دی، او که د قرآن درسونه درته ګټور وي چینل درسره خامخا سبسکرایب کړه. اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ژباړه: نو تاسو ما یادوئ، زه به تاسو یاد کړم، او زما شکر ادا کوئ او ناشکري مه کوئ. د دې آیات شان نزول هغه دا دی. د دې آیات لپاره د ځانګړي او مستقل شان نزول په اړه مشهور صحیح روایت نه دی ثابت. آیات د مخکنیو آیاتونو په لړۍ کې مؤمنانو ته د الله تعالی د ستر نعمتونو د یادولو، د هغه د ذکر او شکر کولو لارښوونه کوي. او تفسیری مفسرینو کړي الله تعالی په دې لنډ آیات کې درې ډېرې مهمې خبرې کوي. فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یادوئ، زه به تاسو یاد کړم. یعنی که بنده په ذکر، دعا، تلاوت او اطاعت سره خپل رب یاد کړي، الله تعالی یې په خپل رحمت او فضل سره یادوي. واشکروا لی، ما شکر ادا کړي. د الله شکر یوازې په ژبه نه وي، بلکې د زړه له لارې د نعمت پیژندل، په ژبه د الحمدلله ویل او د نعمت په سمه لار کې استعمالول هم شکر دی. ولا تکفرون، او زما ناشکري مه کوئ، یعنی د الله نعمتونه مه ردوئ او د هغه د نعمتونو په مقابل کې نافرماني مه کوئ. د دې آیات ځینې مهمې فایدې: د الله ذکر د مؤمن د زړه د ژوند سبب دی. څوک چې الله یادوي د الله د رحمت هیله دې لري. د نعمتونو شکر د الله تعالی د خوښۍ سبب دی. مسلمان باید د خوشحالۍ او سختۍ په دواړو حالتونو کې الله یاد کړي. د الله نعمتونه باید په ګناه کې ونه کارول شي. الحمدلله ویل باید یوازې عادت نه، بلکې د زړه شکر هم وي. ګرانه وروره او پورې، موږ هره ورځ د الله تعالی بې شمېره نعمتونه ترلاسه کوو. ساه، روغتیا، کورنۍ، رزق، سترګې، غوږونه او د ایمان نعمت. کله ناکله د یو کوچني مشکل له امله ټول نعمتونه هم هیر کړو. الله تعالی فرمایي: تاسو ما یادوئ، زه به تاسو یاد کړم. نو که زړه دې تنګ وي، الله یاد کړه. که خوشحاله یې، الله ته شکر وباسه. که ستونزه لرې، الله ته دعا وکړه. هغه رب چې ستا ستونزه پیژني، ستا دعا هم اوري. ګرانو مسلمانانو، د سورة البقره د دې مبارک آیات پیغام ډیر لوی دی، که څه هم آیات ډیر لنډ دی. الله تعالی موږ ته فرمایي: تاسو ما یادوئ، زه به تاسو یاد کړم. ما شکر ادا کوئ او ناشکري مه کوئ. فکر وکړئ، موږ کمزوري بندګان یو، خو زموږ ستر رب موږ ته دا وعده راکوي چې که موږ هغه یاد کړو، هغه به موږ خامخا یاد کړي. نو کله چې زړه مو تنګ وي، د خلکو دروازې مه لټوئ، لومړی د الله تعالی دروازه وټکوئ. کله چې ستونزه در باندې راشي، نه امیده کېږئ مه. لاسونه دعا ته پورته کړئ او له خپل رب سره خبرې وکړئ. موږ باید یوازې هغه وخت الله یاد نه کړو چې ستونزه ولرو. کله چې روغتیا لرو، شکر وباسو. کله چې رزق لرو، شکر وباسو. کله چې کورنۍ راسره وي، شکر وباسو. او کله چې الله تعالی زموږ دعا قبوله کړي، شکر وباسو. ځکه ډېر نعمتونه داسې دي چې موږ یې هره ورځ اخلو، خو د ارزښت احساس یې هغه وخت کوو چې له لاسه یې ورکړو. راځئ له نن څخه یو ښکلی عادت پیل کړو. هره ورځ د الله ذکر وکړو، قرآن تلاوت کړو، الحمدلله په زړه ووایو، د الله نعمتونه وشمېرو او د هغه په نافرماني کې خپل نعمتونه ونه کاروو. یاد ولرئ، شکر یوازې دا نه دی چې په ژبه الحمدلله ووایو. حقیقي شکر دا دی چې د الله نعمت په هغه کار کې استعمال کړو چې الله پرې راضي وي. او که نن دې په ژوند کې ستونزې ډېرې دي، مه نا امیده کېږه. کېدای شي ته فکر کوې چې الله دې هیر کړي، خو الله تعالی فرمایي: تاسو ما یادوئ، زه به تاسو یاد کړم. نو خپل رب مه هېروه. په دعا، ذکر، تلاوت او نیکو اعمالو ورسره اړیکه ټینګه هم کړه. الله دې زموږ زړونه په خپل ذکر ژوندي کړي، زموږ ژبې په خپل ذکر شیرازه کړي، موږ ته د خپلو نعمتونو د شکر کولو توفیق راکړي، د ناشکري مو وساتي، او زموږ ستونزې په خپل فضل او رحمت را حل کړي. که دا پیغام درته ګټور و، له نورو مسلمانانو سره یې خامخا شریک کړه. کېدای شي ستا په یوه شریکولو د یو انسان زړه د الله د ذکر سره وتړل شي. او د قرآن د نورو ښکلو درسونو لپاره زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړه. الله دې موږ ټول له هغو بندګانو څخه وګرځوي چې هغه یې یادوي او هغه یې په خپل رحمت سره یادوي. امین یا رب العالمین.